بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زموږ استاد نننی درس ده د سیډۍ نه او 25م درس ده. زه به ورته سیډۍ کېدم او د ځای ځای نه به امرو او درو به مغلطه به معنام چې شی مطلب او هغه شی برته وایم. ښه اوس غوږ ونیسئ چې څه وایي. Seite 44, Aufgabe 1. Hören, lesen und lernen Sie. Seite 44 یعنی سایت دا جمله چې دا په اصل کې سایت لیکل کیږي خو لیکن دوی ذات وایي. ما مخکې درسو کې تاسو ویلي چې دا اس چې د دوی د زی غوندې اواز اس ته د زی غوندې اواز ورکوي دغه ته لکه دغه ځای کې چې وایي زی نو دغسې هغه مغه کوي. ښه امیدوارم په هغه پوه شوي او دلته وایي چې Aufgabe 1 یعنی اولنی دستور hören lesen und lernen Sie. hören یعنی واورئ، lesen یعنی ولولئ، und یعنی او lernen یعنی زده یې کوئ، Sie یعنی تاسې. ښه البته دغه ځای ونه ویلې په دې ځای کې وایي چې هغه ده schreiben Sie noch einmal. schreiben یعنی ولیکئ، Sie یعنی تاسې، noch یعنی بیا، einmal یعنی یو ځل. یعنی البته دغه ځای چې خالی ده دغه کتاب چې چا سړي د هغو خلکو دپاره دستور ورکوي. ښه او بل 25م درس دا دلته مثلا د سیډۍ حساب نه دغه ځای کې 25م ده. ښه امیدوارم په دې پوه شوي. اوس به دلته مخکې د سیډۍ درس کېدو چې دغه تورو خطو کې څه وایي مثلا دلته به سره کوو. Arbeiten. Ich arbeite. Sita arbeitet. arbeiten یعنی کار. ich arbeite زه کار کوم. Sita arbeitet Sita کار کوي. Kochen. Ich koche. Liana kocht. kochen یعنی پخلی یا آشپزی. ich koche زه پخلی کوم یا آشپزی کوم. Liana kocht لیانا پخلی کوي یا آشپزی کوي. Kommen. Ich komme. Ali kommt. kommen یعنی راتلو یا راتګ. ich komme زه راغلی یم. Ali kommt Ali راغلی. Machen. Ich mache. Nada macht. machen یعنی انجامول یعنی د یو کار چې یو دستور چې چاته وشي کنه هغه انجام کی نو ته machen وای. machen یعنی انجامول یا مثلا کول یو کار مثلا څوک درته په حواله کې او وی کې کنه هم کول هم ورته وای انجامول هم ورته وای. امیدوارم پوه شوي او دلته وای چې ich mache زه انجامم یا کوم کار چې راته سپارل شوی انجامم یا کوم. nada macht nada کار انجامي یا کوي. ښه امیدوارم پوه شوي. ګورئ دوستان دلته د کار نوم نشته خو لیکن پښتو کې باید موږ تاسې دا ترجمه دغسې وکړو. ښه مخکې ځو د خیره. Suchen. Ich suche. Karim sucht. suchen یعنی تلاش یا لټول. ich suche زه لټوم یا زه تلاش کوم یا د یو شي په تلاش کې یم. کریم زوخت کریم لټوي یا تلاش کوي مثلا یا د یو شي په تلاش کې ده. خلاصه داسې مخکې Schreiben. Ich schreibe. Ali schreibt. schreiben یعنی لیکل. ich schreibe زه لیکم. Ali schreibt Ali لیکي. ښه اوس مخکې ځو. اول به دا صفحه اوچته کړو بیا Reparieren. Ich repariere. Selma repariert. reparieren یعنی جوړول خو البته دوستانو یو وران شی یا زوړ شی چې مثلا یو خو زوړ شی چې وران شوی یو نوی شی چې مثلا وران شوی چې بیا هغه سر دوباره جوړی هغه ته reparieren وایي. په دې ځای کې وایي چې ich repariere یعنی زه دا زوړ شی بیا جوړوم. سلما repariert یعنی سلما دا زوړ شی یا وران شی بیرته سر دوباره جوړوي کنه مثلا داسې. البته دا یعنی وران شي یا زوړ شی چې وران شوی نو هغه لپاره دا معنا ده. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي. مخکې ځو. Telefonieren.
Ich telefoniere. Sie telefoniert. تلفونیرن یعنی تلفون کول. ich telefoniere یعنی زه تلفون کوم. sie telefoniert هغوی تلفون کوي. مخکې Verkaufen. Ich verkaufe. Er verkauft. verkaufen یعنی خرڅول. ich verkaufe یعنی زه خرڅوم. er verkauft هغه خرڅوي. ښه امیدوارم پوه شوي دوستانو. او اوس دغه خط هغه ویډیو هغه سي ډي هم درته پرېږدم. په دې کې صرف خبرې کوي لیکن دغسې خطونه ورسره نشته دي. ښه امیدوارم دوستانو زما په خبره پوه شوي یئ. اوس غوږ ونیسئ چې دا څه وایم همدغسې به ځای ځای کې ورته معنا کومه ده. Seite 44, Aufgabe 2. Was sind Sie von Beruf? Seite 44 یعنی د صفحې نمبر 44 Aufgabe 2 یعنی دویم دستور. Was sind Sie von Beruf؟ تاسې څه کاری یئ یا ستاسې کسب څه شی ده یا ستاسې کسبي څه شی ده یا ستاسې مشغولتیا څه شی ده که نه داسې وایي. ښه اوس مخکې Hören Sie und sprechen Sie nach. Hören Sie und sprechen Sie nach یعنی واورئ او واورئ تاسې او وغږیږئ تاسې نخ یعنی وروسته یعنی چې اوله واورئ بیا وغږیږئ. ښه امیدوارم پوه شوي. اوس مخکې Ich bin Koch von Beruf. Ich bin Koch von Beruf یعنی زه د زما کسب اشپزي ده. Ich koche im Restaurant. Ich koche im Restaurant یعنی زه اشپزي کوم په هوټل کې. Ich bin Schneiderin. Ich bin Schneiderin زه یعنی خیاطه یم. Ich nähe Kleider. Ich nähe Kleider زه ګنډم کالي یا جامې. Ich bin Reinigungskraft. Ich bin Reinigungskraft یعنی زه د صفایي کار کوم. مخکې Kraft. Ich putze im Supermarkt. Ich putze im Supermarkt یعنی زه صفایي کوم په سوپرمارکیټ کې. Ich bin Mechaniker. Ich bin Mechaniker یعنی زه مستری یم. Ich repariere Autos. Ich repariere Autos یعنی زه جوړوم موټرې. ځکه موټرې چې دلته autos ده که auto وایي یعنی یو موټر autos یعنی ډېرې نو ich repariere Autos یعنی زه موټرې جوړوم یعنی هر موټر چې خراب وي یعنی جوړوم البته. Ich bin Hausfrau. Ich bin Hausfrau یعنی زه د کور ښځه یم. Ich arbeite zu Hause. Ich koche, wasche, putze. Ich arbeite zu Hause یعنی زه کار کوم په کور کې. Ich koche, wasche, putze یعنی زه پخلی آشپزي کوم. هغه صفایي وینځل هم کوم او صفایي هم کوم. Ich bin Bäcker. Ich backe Brot. Ich bin Bäcker یعنی زه یو نانبای یم. Ich backe Brot یعنی زه پخوم ډوډۍ. Ich bin Verkäuferin. Ich bin Verkäuferin یعنی زه یو دکاندار یم. Ich verkaufe Schuhe. Ich verkaufe Schuhe یعنی زه خرڅوم بوټان. Ich bin arbeitslos. Ich bin arbeitslos یعنی زه وزګار یم یعنی یا بیکار یم. Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit یعنی زه د کار په تلاش کې یم یا کار لټوم. ګورئ دوستانو دا زوخن چې ما مخکې تاسو ته ویل تلاش یا لټول راځي دغه ده دغه داسې وایي. Ich suche مثلا چې هر یو شی لټوي بیا به هغه ورسره وایي کار لټوي یو شی د سکه ورکي ملګری دې ورکي هغه خلاصه چې هر شی سکه ورکي. ښه
خدای دې چې څوک څه نه ورکوي خو لیکن بهرحال که مثلا بیا داسې چې څوک شی وشو نو مجبور یې چې ته داسې ووایې ښه نو د دې ځای نه دا درس خلاص شو اوس به دا درس پوره شو زه دغه صفحه پکې راولم په دې صفحه کې یو ځای کې سریال ده دغه سریال نه ده یعنی د کتاب شماره ده په هغه کې په انټرنیټ کې د خاطر یې زه راولم چې دا بل وخت بیا ماته پکارېږي او هغه درس هم د همغه ځای پورې او بل چې دا د صفحې لمبر هم ده خو دغه کتاب سریال هم پکې ده نو امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي د راتلونکي درس پورې هم دوستانو په پاک الله باندې سپارم فی الحال د الله په امان